کوي ما نه یو ځل چاته پوسو ته خپه کېږي وایي پتلون کې مونځ کېږي که نه کېږي چې چا پتلون اغوستي مې د پتلون والا کېږي خو چې وروسته ورپسې ولاړ د هغه نه کېږي نو بیا ټیلیفونونه په فیسبوک چاوه هلکه خو ما خوشطبي وکړه د خدای ظالمه ولې نه کېږي ټیلیفونونه شروع ته وایي چې پتلون مونځ کېږي وروسته نه کېږي او دا تاسو ویلي خدای ما لکه ګپ لګولې ده خوشطبي کړې ده دا مطلب و چې پتلون والا خو عورت پټ دی او ښځې غریب خو ټیک ده انسان دی لباس ته اچولی ده هغه خو کېږي خو شاته چې کوم ولاړ دی دی به مونځ شمېري او که دی به لوړې جوړې او لښتي او کډې به شماري یو ځل مدینه منوره کې ران چاته پوسو کوي په اعتکاف کې کم خوراک به خورو کم به نه خورو نو مې ګوپي پکې مه خوره نو اوس ما پسې دا لکې هم چا وتړله هغه وایي چې اعتکاف کې ګوپي حرام دی خدای ته ما کوم ځای ویلي ما خو نه دی ویلي ما خو صرف دا وایي چې لکه ګوپي خو ته چې وخورې خېټه کې د پنځو کټو د بوساړې عمراوا راجمع شي دې له به کم خوا تختې او باسې به نو هغه سید نه ځان ساته چې د جومات د آدابو خلاف ورځي دا لکې مونږ پسې هم خلک وتل د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د عبادت واقع بیان کړی و د ابوالفتاح ابو څنګه دی د عبدالفتاح رحمه الله د کتاب په حواله نو په نیمه کې کټ کړی ده نو ما پسې بل ملا یو ځای کړی دی او صاحب هغه تیله تیالیسۍ په سر کړې ده او ما پسې هغه غریب ما پسې نه دی ویلې عامه خبره کړې ده او دا هغه له کلاشنکوف ورکړی ده ما د پاسې ډزی زه د دغې مخالف یم لا تقربوا الصلاة مخکې خلکو ته وباسي مونځ ته مه نږدې کېږه او سکارات یې حذف کړي داسې مه کوه زه اوس هم دا وایم چې کوم ځای کې دعوت دی او دعوت چلی نو ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه دا زما مسلک دی سوچ مې دی او زه اوس هم دا وایم چې بدعت ختمې او رسومات ختمې د دې ته په نصوصو کې تعبیر ورکړی شوی دی د تیارې سره او د ایمان او د هدایت تعبیر په رڼاګانو سره ورکړی شو نصوص ترې ډک دي نو چې تیاره ختمې په کوتک ټوپک نه ختمیان به ستړی کې خو هېڅ به ونه کې دا به په شمع ختمېږي لیکن که ستا په دین چا حمله کوله نو هغې دپاره به دفاع کې میدان کې ولاړی بیا دا حدیث هم شته ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة هم شته خو دا هم شته چې من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه دا زمارونو بنیاد د خبرې تاسو زه پوهېږم بنیاد زموږ امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه د معتزلي مولا سره د بادشاه په دربار کې مناظره کړې ده که نه ده نو مونږ الحمدلله د حق دفاع بیا پېژنو زموږ شیخ علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه د دارالعلوم دیوبند مناظر و او د هغه د آریو سره مناظرې اوس هم موجود دي چې کړی دي د هغه د سیکانو سره مناظرې اوس هم موجود دي چې کړی دي د هغه د هندوانو سره مناظرې اوس هم موجود دي چې کړی دي د هغه د قادیانانو سره مناظرې اوس هم موجود دي چې کړی دي چې دارالعلوم دیوبند مناظر نو بیا به چې ستا په دین یو سړی راځي او ستا په عقیده حمله کوي ستا په عمل حمله کوي ستا د پیغمبر په اخلاقو عمل کوي او ستا د امت اجتماعي شراده بکر کول غواړي او ستا چې کوم غټ جومات دی هغه جومات سره خوا کې کور په کرایوالي په هغې کې درته مونځونه شروع کړي دې ملا پسې مونځ نه کېږي نو ته به څه کوې ورسره ته به بیا وایې چې نه نه ګزاره به کوو بیا ګزارې نه کار نه کېږي جنګ جګړه دا موږ نه خوښوو زمونږ دا ملک دی دا وطن دی دا مونږ په یو اتفاق غواړو په اتحاد یې غواړو مونږ وایو چې دا خپل طاقت او قوت د خدای نیکبختو دا وړې وړې مسلې دي مه کوه د علماء کرامو چې کوم اکثریت علما دي د هغوی شیرازه مه تباه کوه د اولا او د غیر اولا په بنیاد باندې د خدای خاطر وکړه امت کې اختلاف مه پیدا کوه اتفاق پیدا کوه دې څه وایې یو ټانګه خلک به یو ټانګه چینچي وایي دا مولیان اتفاق نه کوي هلکه ته د ما د بس نه کوشو په چینچي کې کېناستې او ما سره اتفاق وکړې نو موږ د بس دا خلک که په د چینچي کې د سره کېنو بیخ به دې وځي خوښ چیپړ به شي اتفاق دې ته وایي چې چینچي نه کوز شه نو دې بس کې راننوځه دې ته اتفاق وایي اتفاق نه کوي مطلب ما سره اتفاق وکړه د به تا سره نه کوم دا څه خبره ده دا عقل دی دا سوچ دی دا فکر دی
د مارونو بنیاد د خبرې ده چې دغه ما خو زه به حجابي صاحب د احمد برکاتوم ته لږ ټیم به پرېږدم زه به لږې خبرې وکړم خو موږ ملیان چې دا لوډ سپیکر ووینو دومره ډر وي هغه خدای شته په ځان نه پوهېږو نو هغه ازبکستان کې هغوی دا زهر را دننه کړل نو بس بیا کار اسان شو قبضه پې واچوله دقه رنګې دا زهر اوس را دننه کول غواړي بیدار به اوسېږئ د دیوبند بچو بیدار به اوسېږئ دیوبند دغه انګریز د دې ملک نه ذلیل او رسوا رخصت کړی دی او شړلی دی او د دیوبند بچو نن ستا په ګاونډ کې د هغوی بچو له په سپېمو کې پړې واچو او په دا سړک یې راښکل او رسوا یې کړل تاسو به بیدار به اوسئ بیدار به اوسئ موږ چا سره جنګ نه کوو موږ له خو خدای سره ټوپک د ډس په چل نه